ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف عبدالرحمن صاحب پاچا ستاسو په دانه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د ورسته ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کېدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. د زاړي یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سیف عبدالرحمن صاحب پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اجازت غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه.